شعر د خیال، احساس، عاطفه، ښکلا، آهنګین او مترنم بیان دی. دا یو ورځنۍ روزنیزه برنامه د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره شوه. د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر امرالله هلالوی یاده اداره د ټولنیز ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنیزې برنامې تطبیق ته ژمنه ده او په دې لړ کې مو هڅې دوام لري. اطلاعات فرهنګ ریاست نه تنها دا چې د شاعرانو لپاره نننی ورکشاپ په لاره اچولی دی، بلکې له دې وړاندې هم د ژورنالستانو او خبریالانو لپاره بهترین ورکشاپونه په کار اچولي او دا برنامه به انشاءالله لا هم غځېږي. د دې شعرونه ښه کیفیت پیدا کړي، د محتوا په لحاظ، د جوړښت په لحاظ لا غني شي، لا ښکلي شي. اړتیا احساسېدله تر څو دا ډول ورکشاپ په لاره واچول شي او په ترڅ کې ګډونوال زده کړې ترلاسه کړي. بلخ د هیواد نامتو شاعر پیر محمد کروان خبره چې د دا ډول روزنیزو ورکشاپونو او فعالیتونو سره د شعر کمیت او کیفیت کې ښه والی راځي او زیاتوي چې د علمي سطحې او ظرفیت لوړولو کې اغیزمن رول لري. نو خدای دې وکړي چې دغسې د دې هېواد د اطلاعات فرهنګ ریاستونه او نورې هغه اړوندې ادارې دغسې زمینې ډېرې جوړې کړي چې د دې وطن دغه ځوانان په هره برخه کې چې وي ګټه ترې پورته کړي او خپل ځانونه ورسوي، وطن ته هم خیر ورسېږي، بس ځانونو ته هم خیر ورسېږي. د ورکشاپ ګډونوالو په اند چې له دې طریقه د شعر او ادب برخه کې لا ښه والی او بهتروالی راځي، نو دې ته ورته برنامو د لا پراختیا او انکشاف هیلې درلودې. څه کړي وو ما پلاره له دوی سره؟ ووایه پر ما باندې تا ولې ښایسته ښکلی نوم د یوسف کېښودو؟